अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिम खबर ज़ेम शाहिद जान ज़ेब د खबरو سر ټکي زموږ سره هېڅ قسم لاره پاتې نه شوه. خپل کیسونه به عالمي سطح پورې وړو. عمران خان، شیر افضل مروت او سلمان اکرم راجا ترمنځ لفظي ګولهباري د تحریک انصاف مشر یو اهم بیان مخې ته راغلی. د خبرو تفصیل زموږ سره هېڅ قسم لاره پاتې نه شوه. خپل کیسونه به عالمي سطح پورې وړو. عمران خان د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان ویلي چې نور داخلي عدالتونو نه هېڅ امید نشته او خپل قانوني مسایل به عالمي کچې ته وړو. هغه ویل چې په ټولو داخلي عدالتونو کې خپل دریځ وړاندې کړو، خو د هغه خبرې چا وانه اورېدلې. اوس یو ځینې لاره عالمي ادارو ته تګ دی. د اډیاله جیل زندان نبر د میډیا سره په خبرو کې د عمران خان خور علیمه خان ویل چې عمران خان ویلي اسلام آباد های کورټ، سپریم کورټ، نور ټولو متعلقه فورمونو ته هم رجوع وکړو، خو انصاف هم ترلاسه نه کړو. اوس به اقوام متحده نورو عالمي ادارو ته رجوع کوو، ځکه چې پاکستان دغه ادارو رکن دی. علیمه خان ویل چې د بانی تحریک انصاف سره د کورنۍ ملاقاتونه محدوده شوي دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. هغې زیاته کړه چې عمران خان ته د هغه ضرورتونه هم سختۍ سره ورکول کیږي، حتی ذاتي معالج ته هم د ملاقات اجازت نشته. علیمه خان نورم وویل چې هغوی کورنۍ سیاست کې شامله نه دي، خو د عمران خان د خوشي کېدو پورې به ملاتړه جاري وي. هغې ویل چې عمران خان د جیل نه خپلې پارټۍ چلوي او پاکستاني ولس اول د هغې فکر عکاس دی. هغې ویل چې عمران خان د رانا ثناء الله وروستني بیان باندې وخندلې او ویل چې دې بیانونه یې خوند اخیستی دی. علیمه خان ویل چې خاندان د جعلي ویډیوګانو جوړولو تمکیانې ورکړل شوي دي، خو هغه په ولس پر الله باور لري. علیمه خان وعده وکړه چې د عمران خان ساتنه به وکړي، هغه سره شوي ټول ظلمونه به ولس ته ښکاره کوي. هغې زیاته کړه چې عمران خان د جیل نه ټولې فیصلې کوي، د هغه خوشي کېدو پورې به جدوجہد جاري ساتي. عمران خان عالمي کچې ته د خپلو کیسونو وړلو فیصله په داخلي او عالمي سیاسي حلقو کې لوی اهمیت خپل کړی. شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجا ترمنځ لفظي ګولهباري د تحریک انصاف مشر یو اهم بیان مخې ته راغلی. د تحریک انصاف مشرانو شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجا ترمنځ لفظي تنازع نه وروسته د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر خپل موقف واضح کړو. هغه ویل چې سلمان اکرم راجا د بانی تحریک انصاف عمران خان مکمل باور حاصل دی. بیرسټر ګوهر د میډیا سره په خبرو کې ویل چې د سیکرټري جنرال ټاکنه د عمران خان فیصله وه او د پارټۍ د عین نه مخکې دا د بانی تحریک انصاف واک دی چې څوک عهدو کې ټاکي او څوک لرې کوي. سلمان اکرم راجا شیر افضل مروت باندې تور لګولی و چې هغه د پارټۍ پالیسیانو باندې نه پوهېږي او بې ځای بیانونه ورکوي. بل خوا شیر افضل مروت د سلمان اکرم راجا ټاکنه د پارټۍ د عین خلاف بللې او ویلي چې هغه د پارټۍ چارو نه بې خبره دی. د تحریک انصاف مشر د حکومت سره د مذاکراتو په اړه ویل چې په درېیمه غونډه کې به لیکلي نکات حکومت ته وړاندې شي. د 13 ورځو په جګړه کې د دواړو مشرانو ترمنځ تورونه ولګېدل چې په جواب کې تحریک انصاف مشر دا یوه داخلي مسله وبیله. د پارټۍ عین د بانی واک یې واضح کړو. د تحریک انصاف مشرانو دا تنازع داخلي بللي او د حکومتي مذاکراتو لپاره خپله توجه کولو یقین دهاني ورکړه. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.